دا سلګۍ راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. هیله من یم چې تاسو به هم راته تر دې دمه جوړ تیار او د صحت په جامو کې. خوږ اوریدونکو نن مو د نکریزو په اړه لنډ معلومات را جمع کړي دي چې تر تاسو به یې موږ در ورسوو. نو خوږ لیدونکو خپرونه هم د نکریزو په نامه ده. نو راځو نکریزو په اړه لنډ معلوماتو ته. نکریزې د افغانستان په ګډون د آسیا په نورو هیوادونو کې د خوښیو شپو او ورځو او رواجونو پر وخت په لاسونو او پښو ایښودل کېږي. نجونې له نکریزو سره زیاته مینه لري او ډیر وخت د خوښیو د مراسمو پر مهال نکریزې استعمالوي. نکریزې مو د هیواد یو ملي دود دی او کله چې خوښي راځي نو د نکریزو استعمال یې یو له مهمو برخو څخه ګڼل کېږي. نکریزې نه یوازې دا چې نجونې استعمالوي بلکې هلکان یې هم کله کله د خوښیو په مراسمو کې کاروي. نکریزې موږ ته خوښي راکوي او مرور یاران راپخلا کوي. کله چې د ملګرو یا د کورنۍ د کوم غړي د واده مراسم ترسره کېږي دوستان راټولیږي او د زوم کور ته نکریزې وړي. هلته نڅاوې کوي، سندرې وایي، د یو بل په لاسونو نکریزې پورې کوي او خوښي لمانځي. د نکریزو بازار هیڅ کله هم له منځه نه ځي او هر کله نکریزې خرڅول کېږي یا پلورل کېږي. هره ورځ په لسګونو خلک د محفلونو، ودونو او د نورو خوښیو د لمانځلو لپاره نکریزې اخلي. را به شو د نکریزو روغتیایي ګټو لپاره چې نکریزې د روغتیا لپاره څومره ګټورې تمامېږي. نکریزې نه یوازې دا چې باید د خوښۍ لپاره وکارول شي بلکې روغتیایي ګټې هم زیاتې لري. که په نکریزو باندې سمه څېړنه وشي نو د ورځني ژوند د ډېرو ناروغیو دوا ده. د پوستکي د زیاتو ناروغیو لپاره هم ډېرې ګټورې دي او بل دا چې په زیاتو درملو کې هم له نکریزو استفاده کېږي. طبي کارپوهان څېړنې ښیي چې د نکریزو یو ښه والی دا دی چې خوب راوړي. د هغه په وینا که د نکریزو تازه ګل یا پاڼه په بالښت کېښودل شي نو انسان کولی شي په اسانۍ سره ویده شي. خوږو اوریدونکو په دې اړه یو کوچي هم له موږ سره په خپلو خبرو کې وویل چې نکریزې د حیواناتو لپاره هم ګټورې دي. مثلا یو کوچی وایي د پسه د ټوخي لپاره ښې دي. د هغه په وینا کله چې پسه د ژمي په موسم کې ټوخیږي نو لږ اندازه نکریزې لمدوي او پسه ته یې ورکوي نو د پسه تکلیف په بشپړ ډول له منځه ځي. همداراز هغه دا هم وویل که پسه ګرمۍ ووهي نو هغه وخت هم له وطني نکریزو استفاده کوي. نو له دې معلومیږي چې نکریزې د ډول یا سینګار ترڅنګ روغتیایي ګټې هم لري. د سلګۍ راډیو درنو او زړه ته رانږدې اوریدونکو دا و ننني معلومات چې د نکریزو په اړه مو تاسو ته وړاندې کړل. نکریزې زموږ او ستاسو یو ملي دود دی چې موږ او تاسو دایم په اخترونو کې، په ودونو کې، همداسې د نورو خوښیو په مراسمو کې زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي یا ښځینه او یا نارینه استعمالوي. نو دا زموږ لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره یو ملي دود دی.
نو خوږه اوریدونکو تر بیا چې مونږه څو توانیږو ستاسو لپاره د نکریزو په اړه نور معلومات راجمع کوو، نو زه سهیل ارمان در څخه مخکښه کوم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تاسو هم کوشش وکړئ چې د سلګۍ راډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ.